بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو، یو ځل بیا هغې کورنۍ ته راغلو په کومه کورنۍ کې چې دوه فلج زنانه وي او د دې ورور لورګانې وي. دواړه زنانه فلج دي، تاسې بهتره ګورئ. دې ته موږ مخکې هم دوه ځل راغلي وو. په لومړي ځل چې ورته راغلو نو دوی ته مو پاسپورټونه جوړ کړل. په دوهم ځل باندې د ویزو ضرورت و او ویزې هم څو ورځې مخکې ولګېدې. اوس نن تقریبا 14مه روژه ده. د راتلونکي وړوکي اختر نه بعد انشاءالله که ژوند و نو دوی به د علاج دپاره پاکستان ته به راوو او هغه ځای ته کوم ځای کې چې د دوی علاج کېږي او کوم ځای کې چې ښه ښه ډاکټران وي هغوی ته به انشاءالله بوځو. نو دا به موږ ستاسې په مرستو باندې بوځو. اوس هم یو ورور د کونړ ولایت نه 15,000 افغانۍ د دغو مریضانو دپاره رالېږلې وې. درنو ملګرو، یو طرف ته غریبي، بل طرف ته مریضتیا. په کور کې یوازې مریضان نه بلکې نور خوراکي توکو ته هم ضرورت پیښیږي. روژه ده، په دې پسې اختر دی. تاسې خپلو فامیل او خپلو کورونو ته سوچ وکړئ چې څومره شیانو ته ستاسو ضرورت وي. دغسې به دا ورور هم فامیل لري، بل دغسې دوه په اوږده مرض اخته مریضان، دا بیا تر ټولو زیات بد وي. نو 15,000 افغانۍ مو دغه ورور مرسته دغه ورور ته راوړه او لاس په لاس یې ورته ورکوو. 1 2 3 4 15,000 افغانۍ. 15,000 افغانۍ شو. یو ورور د کونړ نه دې مریضانو دپاره لېږلي. الله دې هغه ځای کې په کار کا چې هغه اړخ پې لګي. الله دې ډېر ښه ورسره وکړه. الله دې خپلو غمونه وساتي. الله دې خوشحاله ساتي په هر ځای کې. دا که روژه ده په دې باندې به موږ خوراکي توکي راوړو او بله چاره زموږ نه یو رقم باندې نشته. چې موږ کله په درستاخانو په مانځه کېناستو نو موږ به دې ورور ته په هر وخت هر مانځه کې هر دغه کې دعاګانې کړو. قدرمنو ملګرو، دغسې بې سرپرسته کورنۍ په دغه ساحو کې موږ سره نورې هم ډېرې دي. تاسې د دغسې کورنیو تر شا سره مرسته وکړئ. موږ به ستاسې مرستې لاس په لاس دغسې کورنیو ته رسوو. ډېره زیاته مننه.